جی د ژغ قدرمنې زه د یوې عادي سره نوست یم دا د ونه په بازور کې د یوه هفته مخه دلته څه واقعه وشوه فایرینګ وشوه په هغه کې د دغه عادي پښه زخمي شوله نو موږ د عادي تر غلي د عادي په دغه ځای باندې نوسته دو عادي د تو سره چا امداد وکړه څوک د تعارف هیچ شی نه دی راځي دغه مسلم خانان خو نه وایم چې لس روپۍ راکړي هغه 100 روپۍ زه له دې خوا په زرنج کور کوم 100 خوا ورکوم زه یې ما دوه جنکۍ دي هېڅ څوک نه لرم بې له هغه خدایه ما سیوه نه ته چې وویشتلې هسپتال ته لاړلې په هسپتال کې د علاج پیسې د خپلې ولګولې که خپلې مې ولګولې په موټر کې مې هم خپلې ولګولې څومره پیسې دې ولګولې 800 روپۍ خو یې هلته واخیستې چې ګولۍ یې وکړې ښه 1500 بیا دغه واخیستې موټر واخیستې نو ته سرکاري هسپتال ته تللې وې کابل دا په پاکستان هسپتال زوی ورته وایي که څه ورته وایي دلته بل پرایویټ هسپتال ته دغه ته تللې نو تا سره د حکومت څه داسې مرسته نه یا زوی چې دغه مسلمانانو نه وایم چې پاک خدای دې بچیان د بل ورو ته نه دروي دا لس روپۍ خوراک ادې تو څه په کوم سلمان خیل یې هو زه په کوم سلمان خیل یم علي خیل یم ښه نو اوس روژه کې مشکلات درته علاج دی او د خوراک زه څه د خوراک زه دغه راسم کینم دا اوس یو سړي په کړه راوختی یو سړي د څرکه سره چې دغسې د خدای خوندې باندې بچیان مه که خوار زه ناواله دی واړه دی په واړه کې وزیران دي زه څوک پېژنم چې زه ورته چې د ژغ قدرمنې دغه عادي دلته زخمي شوې وه دا پټۍ هغه ریزه نه بدلوي نو دلته خو مختلفې ادارې دي سرکاري دي او NGO دي دوی سره د یوې صبرې څه هیلپ نه وشوه دي چې هغه کیمه خرچه وه هغه په ځون باندې خپله وکړله دلته پرایویټ هسپتال کې سرکاري هسپتالونه که خو د میږ هسې هغه خو ولاړانګه دو بادشاهي خو ولاړانګه دو نو که څوک هم د دې سره امداد کړل غواړئ د رژیم میاشتو د قبلولې ولا میاشتو نو د میږ سره رابطه وکړئ انشاءالله د توس چې څه هم امداد وي میږ به دا دې ته دولت رسوي کور ته ویې رسوي AK وزیر ژغ نیوز وانا